رجب په میاشت کې د جمعرات او یا د جمعې په ورځ باندې اللهم ارزقني وظیفه شروع وکړي. الله به دې ټول کال روزي دونه پراخه کړي چې ځان سره به سیکول قدرې هم نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو او خویندو، نن درته د رزق د پراخې دپاره یو داسې وظیفه درته ښیمه. د رجب مبارکه میاشت شروع ده او د زیارت په ورځ باندې چې هر یو زیارت د زیارت په ورځ باندې او یا د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه شروع وکړه. دا یو مختصر غوندې دعا ده، اللهم ارزقني، لیکن الله جل شانه پکې یو ډېر لوی کمال یې ښودلی. په یو روایت کې راځي چې کله بنده وایي اللهم ارزقني، نو الله ورته فرمایي بېشکه زه به تا ته روزي درکوم. کم انسان چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي، نو الله جل شانه به هغه انسان په روزۍ سره مالامال کړي او د داسې ځای نه به ورته الله جل شانه روزي ورکوي چې د دې انسان به په وهم فهم او ګمان کې نه تېرېږي. یو هفته مسلسل دا وظیفه وکړي او د هغې نه پس د الله جل جلاله انعامات وګورئ. الله جل جلاله به تاسو سره د غیب نه به درته دا روزي درکوي. کم یو کور کې چې د دې وظیفه شروع وشوله، نو هغه کور کې روزي په شان د باران راورېږي. د څلورو واړو ګوټونو طرف نه به دغې کور ته روزي راځي. که په دغه کور کې سحل کوي او د هغوی کاروبار نه وي، د هغوی روزګار نه وي، نوکري یې نه وي او هغوی هم د اللهم ارزقني وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به هغوی ته په ښکلي او مناسب ځای کې روزګار ورکړي. اسانه وظیفه ده، یقینا یو هفته کول دي، خو که په نیک نیت او په خلوص سره دې وکړله، کامل یقین او کامله بروسه دې په الله جل شانه باندې وه، په خپلو سترګو باندې به د دې وظیفې کمالات ووینئ چې الله جل شانه ستا روزي څنګه پراخه کوي. ښه خیران به ورته پاتې شي او ارمان به وکړي کاش چې دا وظیفه خو له شان ما مخکې شروع کړې وه. کوم ځای کې چې دا وظیفه کېږي د رزق نه علاوه، هغه ځای الله جل جلاله آبادوي. که په یو روان او شار ځای کې د اللهم ارزقني د دې دعا وظیفه څوک راونیسي، هغه روان او ویران ځای به الله جل شانه آباد کړي. دې نه علاوه که د ستاسو څه قسم له بندش دي او د هغه بندش نه تاسو انتخابي پریشانه یې، د کاروبار بندش دی یا د رشتې بندش دی یا د رزق وغیره چې د هر څه بندشي او د هغې د لاسه تاسو پریشان یې، که د هغې دپاره د اللهم ارزقني وظیفه رونیسئ، الله به تمام بندشونه ختم کړي، بندې لارې چارې به دې الله سبحانه وتعالی روانې کړي. نو دا یو ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. دا به د جمعې په ورځ باندې شروع کوئ، که د زیارت په ورځ باندې شروع کوئ. د رجب د میاشتې چې هر یو زیارت وي، هر یو جمعې په هغې باندې تاسو شروع وکړئ او په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني. اسانه وظیفه ده، یعنی چې هر حالت کې د ستا خوله خوځي، نو په دې دعا باندې دې خوځي اللهم ارزقني اللهم ارزقني. دا وظیفه کوه، یو هفته مسلسل دا وظیفه کې، یعنی چې کله هم تا ته موقع ملاویږي بس دا وظیفه به کې. د دې وظیفې سرې سرې به یو عمل بل کې، 5 واړه وخت لمونځ به سره پابندۍ سره کې او د 5 واړو وخت لمونځونو نه پس د حسب توفیق مطابق، یعنی څومره چې د ستا وس وي هغه نه به وې، لکه مثلا ته 15 ځله ویلی شي، 10 کرته ویلی شي، خو د 10 کرتو نه
کم مه وایئ د هر 5 واړه وخته مونځ نه پس یا وهاب یا رزاق وظیفه کوئ د هر 5 واړه وخته مونځ نه پس. بیا خصوصا د سحر مونځ به لازما په خپل وخت کې ادا کړئ. کله چې د سحر سنت وکړئ دا د یو هفتې چې دی هغه وظیفه ده. کله چې د سحر سنت وکړئ نو د سحر د سنتو نه پس به د سحر د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې دا وظیفه به وکړئ 100 پیرې. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه 100 پیرې به دا وکړئ. بیا چې کله د سحر مونځ وکړئ د سحر مونځ نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنئ او دا وظیفه به وکړئ یا رزاق وظیفه به وکړئ 1,000 او 10 کرته به ووایئ او د هغې نه پس به دعا وغواړئ الله جل شانه ته به لاس پورته کړئ او دعا به وغواړئ یا الله زما روزۍ کې برکت واچوه یا الله زما روزي پراخه کړئ. او بیا به د کور په 4 واړو ګوټونو کې شوف وکړئ یا به کوف وکړئ. لیکن شوف او کوف داسې حالت کې کوئ چې د ستا کلم چې دا شوف کې یا کوف کې نو چې د ستا مخ د قبلې په طرف باندې وي. یو هفته مسلسل عمده وظیفه په دې طریقې سره وکړه. د اللهم ارزقني وظیفه به د ستا خولې باندې هر وخت جاري او ورسره دغه دوه چې دی وظایف مې درته وښول نو دغه وظایف هم ورسره وکړئ. یو هفته مسلسل وکړئ او د یو هفتې نه پس بیا د الله جل شانه د رحم او د نعمتونو هغه نظاره په خپلو سترګو باندې ووینئ. الله جل جلاله به تاسو سره غیبي امداد وکړي او داسې ځایونه به درته رب العالمین روزي درکوي چې د ستا په وهم فهم ګمان قدرې کې به خوب نه تېرېږي. او دا بالکل که یو انسان په کامل خلوص په کامل یقین سره چې الله جل شانه باندې یقین او په الله جل شانه باندې عقیده مضبوطی که دا وظیفه وکړي نو الله جل جلاله خو ډېر ذات غیرتي ذات دی. نو الله جل جلاله به په دې انسان باندې غیرت کوي یعنی الله جل جلاله به دغه انسان په رزق سره مالامال کړي. نو چې څونه د الله جل شانه باندې عقیده مضبوطي هغه نه به د دې وظیفې اثر نور هم زیاتي. قرآن او حدیث او اسماء حسنه دا داسې څیزونه دي چې په دې باندې عقیده مضبوطه ساتل هغه ولې ضروري دي. د چا عقیده کمزورې وي نو بیا وایي زما دغه چې دی وظیفې کار نه کړو. نه وظیفه کار کوي خو کامل یقین به په الله جل شانه باندې ساتي. نو محترمو یو ډېره زبردسته دی او ډېره زیاته مفیده وظیفه هم درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.